سلامونه دوستانو، کومه دماکه چې په صوابۍ کې شوې ده د هغې باره کې موږ ته یو بل خبر مخې ته راغلی دی چې اول خو به تاسو ته دا ووایم چې د خیبر پښتونخوا کوم وزیر اعلی چې دی د هغه ورور خبرو کې ویلي دي چې دغه کوم حادثه چې شوې ده دا دماکه ده او د دې دویم چت باندې یعنې دا دماکه شوې ده، لومړي چت باندې نه دویم چت باندې دا دماکه شوې ده او په دې کې 8 کسان چې دا زخمیان دي او نور هم پکې ډېر چې دی هغوی حالت نازک دی او دغلته 11-22 کوم ټیمونه چې دی هغوی شروع دي خپل کار یې شروع کړی دی او هغوی دا کوشش کوي چې زر تر زره کوم زخمیان دي هغه تر هسپتاله ورسوي. خو بل طرف ته موږ سره نږدې کومو کسانو رابطې وکړلې نو هغوی دا خبره کوي چې په ځینې نیوز چینلو باندې داسې خبرونه چلیږي او وایي چې ګینې دا یو ډېر غټ پلانینګ و، حالانکې دا پلانینګ نه و. دا کوم حادثه چې شوې ده دا دغلته په صوابۍ کوم دننه چې په دې بیرک کې یا په دې پولیس سټیشن کې دننه کوم دویم چت کې مالخانه وه چې په دې کې به هر څه پراته وو، یعنې په دې کې وسلې هم پرتې وې او نور سامانونه هم په دغه کې یو سرکټ شارټ شوی دی چې دغه سرکټ شارټ کېدو په وجه باندې دغلته دماکې شروع شوي دي او ډېر زیات نقصان یې کړی دی. نو خیر ګورو چې نور څه ویډیوګانې او نور څه تفصیلات مخې ته راځي موږ سره اوسئ او ضرور